شیخ مولوی عطیہ اللہ صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو مختصر آیات تلاوت وکړ. دا د قرآن کریم اعجاز و معجزه ده چې انسان د قرآن کریم یو مختصر آیات راواخي، د هغې په معنا او مفهوم سر خلاص کی او د هغې په هدایاتو باندې خپله زندگی روانه کی، نو بیا د انسان د ټولې زندګۍ د هدایت دپاره هغه یو آیات هم کفایت کولی شي. ستاسو په حضور کې چې ما د قرآن کریم کوم آیات پیش کړي، دا هم د دغه آیاتو د قسمه څه دی. که چیرې د دې آیات مفهوم و ترجمه سړی زده کی او د دې حقیقت و مقصد باندې سړی سر خلاص کی او د دې هغه هدایات د خپلې زندګۍ ته راښوه کی، خپله سهار و ماښام خپله روزانه و د شپې زندگی د آیات پر مطابقت روانه کی. بیا خو زما د عقیده ده چې مسلمان قوم ته کوم مصیبت و تکلیف دی، د مسلمان قوم کوم غم و پریشانی و آلام دی، د دې یو آیات د هدایت او د عمل کولو په خاطر الله تعالی د مسلمان قوم د زندګۍ څخه دا ټول ختمولی شي. د دې یو آیات د هدایت او د عمل کولو په خاطر باندې د مسلمان ملت د زندګۍ څخه ډېر لوی لوی مشکلات لرې کېدلی شي او مسلمان قوم د دې مشکلاتو څخه د خپل ځان حفاظت کولی شي. د دې آیات د ترجمې کولو څخه مخکې، د دې آیات د مقصود د وضاحت کولو څخه مخکې، زه ستاسو توجه د یو سوال طرف ته راګرځوم چې زموږ معاشره کې هغه سوال نن سبا ډېر عام دی او د عامو انسانانو په دماغو کې په ډېر کثرت سره راګرځي. سوال دا دی چې نن د مځکې پر مخ باندې مسلمانان پر کومه خطه باندې آباد دي؟ پر هغه خطه باندې مسلمانان د ډېرو سختو حالاتو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. مظلومیت د مسلمانانو په نصیب دی، وهل ټکول د مسلمانانو په نصیب دی، غربت و مسکنت د مسلمانانو په نصیب دی. نن که سړی تذکیره کوي که د هندوستان د مسلمانانو حالات اوري او که د کشمیر و د فلسطین د مسلمانانو حالات ویني او که د برما و اراکان د مسلمانانو حالات در انسانو پورې را رسیږي، نه پای کې د مسلمانانو د حالاتو ډېره ستړیا او ډېره پریشانی انسان ته ښکاره کیږي چې نن مظلومیت هم د مسلمان دی، نن درفدریم د مسلمان ده، نن وهلو ټکول هم د مسلمان دی او نن وینه تویېدل هم د مسلمان دی. نن که د زنانې یو بغاره پورته کیږي پر یو کنجم د مسلمان زنانه ده، نن که د یتیم فریاد پورته کیږي هغه هم د مسلمان یتیم دی. نو چې کله پر دې حالاتو باندې یو سړی نظر لري، د کم چا په دماغ کې چې د دین یو رمق پوهنه وي،
صرف د دین صادر کومه دماغ پورې را رسیږي. نو هغه انسانان چې کله په خپل مابین کې سره وګایي نو هغوی د دې تذکره په دې شکل باندې کوي چې یاره مسلمانانو چې کله دین پرېښوی، مسلمانانو چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام متابعت پرېښوی نو د هغې نتیجه مسلمانان نن په خپلو سترګو دغه د ویني. نو د دې حالاتو سبب چې دی ښکاره کوي، د دې حالاتو پیشګویي چې دی کوي، هغې علت یې دا بیانوي چې مسلمانان د دینه څه لرې سو او د مسلمانانو زندگی د الله تعالی د احکامو څه لرې سوه. مسلمانانو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام متابعت پرېښوی او مسلمانانو د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه پرېښوله. د مسلمانانو انفرادي زندگی ده، اجتماعي زندگی ده، د تجارت زندگی ده، د معاشرت زندگی ده، د همسایتوب زندگی ده، د کور زندگی ده، هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو څخه مخالفت او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو څخه محروم او بې نصیبه سو. نو ځکه هر سړی دا وایي چې دغه نتیجه ده او په دغه وجه پر مسلمانانو دغه بد حالت دی. او در ډیره حده پورې دا خبره صحیح هم ده او در ډیره حده پورې دا د قرآن کریم حکم او فرمان او هدایت هم دی. لکه قرآن کریم انسانانو ته دا وایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، چې څه حالاتو سره تاسو مخامخ یاست، د کومو مشکلات تاسو ته رسیږي او په کومو حالاتو او مشکلاتو کې تاسو مبتلا یاست، فبما کسبت ایدیکم، دا ستاسو د خپلو لاسونو کړنه ده، ستاسو د خپل عمل نتیجه ده، ستاسو د خپل زندگی آخر انجام دی چې تاسو زندگی غلطه کله او تاسو خپل زندگی د قرآن او د سنت څخه لرې کله، نو په دې وجه الله دغه حالت راولي. لیکن الله بیا ورته ویعفو عن کثیر، ستاسو بد عملی اوس هم زه ډېر معافوم. د دې دا معنا چې د مسلمانانو په اعمالو کې کمزوري راله او د مسلمانانو زندگی د دین او د قرآن څخه لرې سوله او مسلمانانو زندگی د اسلامی اصولو د پیغمبر د سنت طریقې برعکس روانه سوله، نو الله تعالی د ډیرو خبرو معافی و مسلمانانو ته کوي، لیکن د بعضې خبرو نتیجه په مسلمانانو په دنیا کې ویني، لکه موږ او تاسو چې په سترګو باندې وینو. نو ما درته ویل هر سړی که 2 کسان سره کښېني، که 4 کسان سره کښېني، که کوچنی مجلسي که لوی مجلسي، هغې په خپل مابین کې دا تذکره او مذاکره کوي چې یاره مسلمانان په کار دا دی چې د دین طرف ته برته راسي او مسلمانان خپل زندگی پر قرآن و سنت برابر کی او مسلمانان خپل زندگی د پیغمبر پر طریقه برابر کی، نو مسلمانان به برته دی شو ورځو ته راسي. هر ځای دا مجلس دی، هر ځای پر دې باندې تفسیره ده، هر څوک چې د دین سره لږ تعلق کی دغه خبره د خپل سره باسي. لیکن د دې ټولو تذکرو باوجود، لیکن د دې ټولو مجلسو باوجود، لیکن د دې ټولو غمخواریو باوجود د دې خبرو پر معاشره باندې هیڅ اثر نه معلومیږي. معاشره چې پرون څومره په بېدیني کې و، نن د هغې زیاته په بېدیني کې ده. د معاشرې منزل چې د بېدینۍ طرف ته په څومره رفتار کې و، نن د هغې زیات په تیز رفتار کې دی. ورځ درابله معاشره خرابیږي، ورځ درابله مسلمان د دینه څخه لرې کېږي، ورځ درابله مسلمان د پیغمبر د سنتو په مخالفت کې راځي. نو یو خو د دې خبرو پر معاشره باندې هیڅ اثر نه راځي، حالانکه دا خبرې په هر مجلس کې کېږي، حالانکه دا فکر په هر دماغ کې شته، حالانکه دغه د اصلاح او د معاشرې د راګرځولو غم او وینا هر سړی کوي، لیکن د هغې باوجود د دې پر معاشره څه اثر نه معلومیږي. دویم طرف ته که نن زموږ په معاشره کې وګورئ، مختلف جماعتونه د معاشرې د اصلاح دپاره لګیا دي. علما سهار و ماښام نصیحتونه او وعظونه کوي او مبلغین حضرات هغې در پر در، کور پر کور، کلی پر کلی، بشتره په شا په پسې دي. څه دپاره ځي؟ د دې دپاره ځي چې د معاشرې اصلاح وشي. څه دپاره یې کوي؟ دې دپاره چې معاشره دین طرف ته راسي، معاشره دیندار شي. او ډېر انجمنونه د دې دپاره جوړ دي او ډېر مجلسونه د دې دپاره جوړ دي او ډېر تنظیمونه د دې دپاره جوړ دي چې د معاشرې د اصلاح کوشش وکړي او معاشره د بېدینۍ څخه دین طرف ته راوړي. لیکن معاشره ته چې ګورې چې پرون په دین بېدیني کې څومره لاهو غرقه و، نن د هغې څه زیاته په بېدیني کې لاهو غرقه.
معاشره ته چې ګورئ چې څومره په بېدیني کې پر مخ باندې د هغې حرکت و تګ دی، نن د هغې زیات د هغې څه زیات د دې په بېدیني کې پر مخ باندې تګ و حرکت دی. نه د علماو څه وعظ اثر ورباندې کوي او نه د مبلغینو څه تبلیغونه اثر ورباندې کوي، نه د اصلاحي جماعتونو انجمنونو هغه ترتیبونه څه اثر ورباندې کوي. لکه هغه شاعر وایي یہ کیسے منزل ہے کیسے راہ ہے، منزل هم ډېر عجیبه دی او لارې هم ډېرې عجیبه دي. او هغه شاعر وایي کې تک کې پاؤں چلتے چلتے چې پر دې لاره باندې روانې په ډېر تګ باندې د خلکو پښې ستړي سولې. منزل د خلکو په مخ اخسته دی او پر دې منزل باندې ډېر سفرونه وسو، په سفر باندې ستړي سو انسانان او پښې د چله ولوېدې. مگر وہی فاصله ہے اب بھی قائم، چې کومه فاصله در منزله پورې پاته ده هغه اوس هم پاته ده. هغه فاصله کې کمی نه دی راغلی، جو فاصله تا سفر سے پہلے، چې سفر مې نه و شروع کړی در کومه منزله پورې څومره فاصله وه، اوس چې مې سفر شروع کړی ځان مې ستړی کړي او پښې مې تڼاکې کړې او پښې مې ستړي کړې، هغه فاصله در اوس هم پاته ده. د دې د معنا چې زما مزل ما ته څه ګټه نه وکړه، زما مزل زه منزل ته نږدې نه کړم. نو دغه رقم چې د اصلاح کم مزل روان دی، کې جماعتونه کوي، کې انجمنونه کوي، کې ډلې کوي، کې علما کوي، کې هر څوک کوي، چې د اصلاح کم منزل دی روان کړی دی، هغه منزل ته تر اوسه پورې رسېدل او نږدې کېدل ډېر مشکله دي. پښې هم ستړي سوې، خولې هم ستړي سوې، انسانان هم ستړي سو او ټوله ترتیبونه ستړي سو، لیکن منزل ته چې کومه فاصله وه هغه فاصلې کې یوه ذره کمی نه راغلی. دا معنا چې معاشره په کومه بېدیني کې روانه ده او معاشره باندې چې څومره خرابي راځي او په معاشره کې چې ورځ په ورځ د دینه څخه څومره دوري او لرېوالی راځي، نه د هغې باندې د چا مبلغ تبلیغ اثر کوي، نه د عالم وینا اثر کوي، نه د یو مصلح اصلاح اثر کوي، نه د چا فکر او غمخواري اثر کوي. بس په معاشره کې هغه حالات دغسې روان دي. نو سوال دا دی آخر دا ولي چې نه د چا اصلاح اثر کوي، نه د یو انجمنو د یو جماعت اصلاح اثر کوي، د هغې محنت اثر کوي، آخر دا ولي دې معاشره باندې اثرات ولي نه راځي؟ د دغه سوال جواب قرآن کریم په دې آیات کې ډېر تسلی بخش پیش کړی دی. ګورئ د هغې جواب قرآن کریم الله تعالی وایي انسانانو چې تاسو د کوم ځای اصلاح روانوئ، که یو څوک 2 کسان دي د اصلاح کوشش کوي، که 5 کسان دي د معاشرې د اصلاح کوشش کوي، او کوشش یې دا چې معاشره دین ته راوګرځي، اسلام ته راوګرځي او معاشره قرآن او سنت ته راوګرځي. د هر چا کوشش دا دی چې د معاشرې اصلاح د بله څه شروع کړي. بس د ده په فکر کې دا دی چې خلک په رشوت او په دوکه کې دي، نو خلک به د رشوت او دوکې څخه څنګه راوګرځي. د ده کوشش دا دی چې خلک په درواغ او په غیبت کې دي، د دې څخه به څنګه راوګرځي. د ده کوشش دا دی چې خلک د سود او د معاملاتو په خرابي کې دي، د دې څخه به څنګه راوګرځي. دی کوشش دا کوي چې معاشرې اصلاح ته د بله سره روانه کړي. دې ته د هغې غریب فکر نشته چې ما کې دوکه او فریب در کومه حده پورې دی. دې ته د هغې فکر نشته چې زما معاملات او زما دکانداري کې سود او د معاملې خرابوالی در کومه حده پورې دی. زما په مجلس کې د مسلمانانو غیبت در کومه حده پورې دی. زما په معامله کې د مسلمانانو ته دوکه در کومه حده پورې ده. نو د هیچا په دماغ کې دا نشته چې د اصلاح د معاشرې د زما در ذاته پورې د کومه حده تعلق لري. هر سړی کوشش دا کوي چې معاشره د بله څه اصلاح روانه کړي. ډېر شاذ و نادر به د یو دینداره سړي په دماغ کې دا راځي چې په معاشره کې خو عیبونه شته، د هغې څه مخکې به زه ځان ته وګورم چې په ما کې کوم عیب دی. معاشره که په معاملاتو کې خرابه ده، رشوت په سود کې ده، زه خو هم دکاندار یم، زما په دې دکانداري کې رشوت و سود شته که نشته. معاشره که د خلکو په طعنو غیبتو کې ده، زه خو هم په هر مجلس کې راځم، زما په خوله کې غیبت څومره دی. نو د معاشرې د عیبو بجایا ډېر شاذ و نادر به د الله د یو نیک بنده د خپلو عیبو ته اول فکر راځي. حالانکه خپل عیبونه لرې کول دا د انسان فرض دی، او د انسان اولنۍ فریضه دا ده چې انسان به د خپلې زندګۍ څخه خپل عیبونه لرې کوي. رحمان بابا نه وایي که دانا یې اور د خپله سره مړ کړه. د ټولو څه مخکې اول د خپل عمل اصلاح کول،
د خپل زندګۍ اصلاح کول، د خپل مجلس اصلاح کول، د خپل دکاندارۍ اصلاح کول، د خپل کور اصلاح کول، د خپل بچانو اصلاح کول، د خپل ورونو اصلاح کول. نو چې کله زه د خپل عیب څخه خبره یم او سوچ مې د بل په عیب کې دی، د خپل حالاتو فکر نسته را سره، د بل د حالاتو فکر را سره دی، او د خپل اصلاح غم نسته را سره چې زه به د ځان اصلاح څومره وکړم، د بل په اصلاح کې مې فکر دی. نو د دې خدا معنا چې د خپل عیبو څخه خبره او د بل په عیبو کې د انسان سوچ او فکر بندي. نو زما خپل زندگی پر دین نه د برابر، د بل هغه بسنګ برابر کړ. دا هغه اخره نتیجه دراوځي چې کوم خبره زه د معاشره د اصلاح د لپاره کوم، زما په خبره کې وزن نه، زما په خبره کې نور نه، زما په خبره کې نورانیت نه، زما په خبره کې د الله د طرفه برکت نه، زما هغه خبره د چا وزړه ته نشو کیږي، د زما هغه خبره د چا پر زړه باندې لګیږي نه، زما په هغه خبره د چا په عمل کې اصلاح را پیدا کیږي نه. صرف یو لچکدار تقریر دی، صرف یو د خوشنما الفاظو جوړه مجموعه ده، د خلی سره باسم او د خلکو د غوژو سره مشلی او په هوا کې سره تحلیل کیږي سره زی، نور نه زما پر زندگی څه اثر لري، نه د پر زندگی اثر لري، نه زما اصلاح راځي، نه د اصلاح راځي. معاشره چې زمره بی دینه د اغسی بی اصلاح، د اغسی بی اصلاح رواني. نو قرآن کریم انسانانو ته یا ایها الذین آمنو، اے انسانانو، اے مومنانو، علیکم انفسکم، د ټولو سمخ کې د خپل ځان اصلاح، د خپل زندګۍ پر عباداتو باندې نظر وکړئ چې زما لمونځ سره کم دی. د ورځې په 5 لمونځو کې څو په جمعات دي، څو بې جمعات دي. په 5 لمونځو کې چې څو په جمعات دي، څو په تکبیر اولا دي او څو بې تکبیر اولا دي. چې زما دکانداری ده، زما په دکانداری کې زه سودا په کم شکل ورکوم، او زما چې په دې کلی کې معاشرت او زندگی ده، د دې کلی سره زما څنګه زندگی ده، زما چې د قریبانو سره وسیله رحمی ده، د هغې سره زما څنګه زندگی ده، او زما عقیده د الله تعالی د دین مطابق ده او کنه ده، او زما اخلاق د الله تعالی د دین مطابق دي او کنه دي. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اول د خپل ځان اصلاح ده. لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، که تاسو خپل ځان پر هدایت باندې برابر کړئ چې کم خلق بی دین دي، د هغې بی دینی ته نقصان نه رسي، خدا شرط اذ اهتدیتم چې ته په خپل یار پر هدایت برابر سي. ولی ځکه الی الله مرجعکم جمیعا، دیم الله لورزی، زم الله لورزم. د دسم پښتنه خپل رب د خپل اعمالو پښتنه کوي، زما د عمل پښتنه نه ځینږي. زما سم د قیامت په میدان کې الله زما د عمل پښتنه کوي، د عمل پښتنه زما سره نه کوي. لکه پښتانه وایي زما خپل قبر دی، د خپل قبر دی، زما په خپل قبر کې دی نه را سره راځي او د قبر ته زه نه ورځم. نو لا یضرکم من ضل، چې کوم خلک گمراهان دي هغې ته د هغې گمراهي تاسو ته تاوان نه رسوي. اذ اهتدیتم، چې کله ته پر هدایت برابر یې. الی الله مرجعکم جمیعا، موږ ټول الله لورځو، او د ټولو سه الله سوال او جواب کوي، او د ټولو د اعمالو پوښتنه الله تعالی کوي. الله تعالی د یو سړي سه د بل د عمل پوښتنه نه کوي، د بل سړي سه د بل د عمل پوښتنه نه کوي. فینبئکم بما کنتم تعملون، الله به الته تاسو ته دا خبر درکړي چې په دنیا کې تاسو کړی. دنیا کې ستا عبادات په کوم شکل او ستا معاملات په کوم شکل، دنیا کې ستا معاشرت په کوم شکل او ستا اخلاق په کوم شکل، دنیا کې ستا عقاید په کوم شکل او ستا د ژوندۍ د تیرولو طریقه په کوم شکل. ځکه قرآن کریم وایي چې اول ته د خپل ځان اصلاح وکړه، اول د خپل کور اصلاح وکړه، اول د خپل بچانو اصلاح وکړه، او د هغې څه وروسته بیا پر تا باندې د بل اصلاح ده. او چې کله ته په خپله باندې د درواغو څه محفوظ یې، بیا که بل څوک د درواغو راګرځي ستا په خبره راګرځي، او که ته سهار و ماښام په خپله په درواغو کې لګیا یې او بل ته درواغ مه وایه، بیا د ستا خبره د هغې پر زندګي څه اثر نه لري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی من قال هلک الناس، پیغمبر علیه السلام وایي زما په امت کې چې خلک دا تفسیری کوي چې خلک تباس، خلق هلاکس، خلق بی دینس،
لکه زموږ په هره معاشره کې نن پر هر مجلس پر هر کنج باندې دا ده چې بس خلک د دینه سلیری سو خلکو سنت طریقه پرېښوله او خلک د دیندارۍ زندگی نه تیروي نو ځکه خلک ټوله تباه دي معاشره تباه ده پیغمبر علیه السلام غریب نه خبره دی فهو اهلکهم په ټولو کې تباه اول دی چې خپله تباهي نه در معلومیږي او د بل په تباهي باندې خبرې چې خپل عیب سره غم د خپل عیب غم نسته در سره او په دماغ کې د بل د عیب غم دی او په خپل د خپل ځان د اصلاح فکر نسته در سره د بل د اصلاح فکر اخسته نو فهو اهلکهم ته په خپل تباه ځکه د دې سمخ کې چې سړی د بل عیوب را لټوي او د بل د اصلاح کوشش کوي او د معاشرې د عیبونو مجلسونه کوي او په هر ځای کې تذکره کوي د هغې څه مخکې د انسان خپله فریضه دا ده چې انسان د خپل ځان پر خپله زندگی باندې نظر وکړي د خپل ګریوان ته نظر وکړي او ډېر ځله د خلکو د دیندارۍ په خاطر انسان ډېر ځله د خلکو د معاشرې څخه نفرت کوي غیر معاشره ډېره بېدینه ده لیکن که د هغې غریب پر د خپله زندگی باندې نظر سي زما په الله قسم د ټولو څه مخکې د خپله ځانه څه نفرت پیدا سي چې زما څه زندگی ده ځکه د معاشرې غم اخستی یم زما په خپله کومه زندگی ده زما مجلس په کوم شکل دی زما دکانداری په کوم شکل ده زما لمونځ په کوم شکل دی او زما د الله تعالی سره تعلق په کوم شکل باندې دی زموږ د بزرګانو کې حضرت ذوالنون مصری رحمه الله ډېر لوی بزرګ تیر د الله تعالی په ډیرو لوی اولیاوو کې الله تعالی د علم او د تقوا په خپل عصر کې نمونه جوړه کړې وه یو ورځ په مصر کې کاختی راله چې کله کاختی راله نو خلک حضرت ذوالنون مصری رحمه الله ته رالو چې حضرت پر خلکو باندې ډیره تنده ده او ډیره لوږه ده او کښتونه وچ سو او مځکه وچه سوه او خلک د څښلو دپاره اوقاتو څه اوبه پیدا کولی نه سي نو د دې دپاره یو غم خوړل او د غم خوړلو طریقه دا د حضرت استسقا ته بوسو نو حضرت ذوالنون مصری رحمه الله هغې خلکو استسقا ته راوایست چې کله استسقا ته راووتو ډېر خلک راووتو حضرت ذوالنون مصری رحمه الله هغه خلکو ته یې دوې خبرې کوي ورته یې خلکو دا مخلوق د الله تعالی عیال دی او د خپل عیال سره هیڅوک سختی نه کوي نه سختی ورباندې پیرزو کیږي او داسې نه ده چې د الله تعالی خزانې کمې سوي دي یا د الله په قدرت کې کمی راغلی دی یا الله د دې څه ستړی سوی دی یا الله د دې څه ستومانه سوی دی خبره داسې نه ده بلکې د دې څه ښکاره خبره ده چې پر موږ باندې کاختی راله او دا قرآني فیصله ده دا زموږ د رب وینا ده چې دا زموږ د عمل نتیجه ده چې کله موږ کې بدعملي راله د هغې بدعملۍ سزا الله تعالی دنیا کې موږ ته د کاختی په شکل راکوي ورته د دې بدعملۍ راسې معلومات وکړي چې دا بدعملي په چا کې ده چې در څو پورې د خپلې زندګۍ څخه بدعملي نه کولیري صرف په استسقا او په دعاګانو په دې باندې پر موږ باران نه کېږي چې هغه اصلي علت به پیدا کړو چې په کومه وجه باندې باران بند سوی دی آخر په دې واعظ کې ورته یې خلکو ورته زما دې په الله باندې قسم وي چې په ټوله مصر کې ماته در خپل ځان بدعمله انسان نه معلومیږي چې در څو پورې زه د دې مصر څخه وتلی نه یم الله تعالی پر دې مصر باندې باران نه کوي خپله ګودړی پر سر پر وژه باندې واچوله بره د مصر سره روان سو ورته عمل ورته باران زما د بدعملۍ په وجه باندې بند دی چې در څو پورې زما بدعملي ختمه سوې نه وي در هغه وخته باران نه کېږي تاسو ګورئ حضرت ذوالنون مصري چې په ډېرو لوړو اولیاوو کې وو ایا هغې درواغ وایي چې زه بدعمله یم درواغ د هغې په شان کې ویل ډېر محال دي ایا هغې صرف د ځان دیکاوه کوي چې ځان ښکاره کوي دا د هغې د شانه سره ناممکن د هغې صرف وجه دا وه چې د هغې نظر پر دې خپله زندګي و هغې په بل چا کې نه سوچ نه د بل چا فکر ورسره و د ټولو څه مخکې خپل فکر او د سړي سره چې خپل فکر ورسره یې سړی د خپلو اعمالو ډېر خبرې په خپله زندګي باندې ډېر خبرې نو هغې چونکې پر بل باندې نظر نه و چې خلک تباه سو د خلکو زندګي غرقه سوه خلک بېدینه سو من کان بعیبه بصیرا کان عن عیب غیره ضریرا چې کوم څوک په خپلو عیبو باندې اګایي پر خپله زندګي باندې نظر چې ما څه کړي دي نو هغه بیا د نورو د عیبو سړون دي هغې د بل چا په هغې کې سوچ نه بندېږي حضرت ذوالنون مصري رحمه الله هغې خلکو ته وایي خلکو په دې ټوله مصر کې زما په الله قسم در ما بد عمله نسته
چې زه در څو پورې د مصر څخه وتلی نه یم در هغې وخته پورې الله تعالی پر مصر ولاو باندې باران نه کوي برای خپله ګودړۍ پر وژه که د مصر سره روان سو. ما درته ویل دا د دې خبرو نتیجه ده چې اولنی اصلاح، اولنی فکر، اولنی دینداری هغې دا ده چې انسان سره به د خپلو اعمالو فکر ورسره وي. پر دې خپله روزانه زندگی به د سړي نظر وي چې زما لمونځ، زما عبادت، زما اخلاق، زما معاشرت او زما عقاید په کوم شکل دي. د خپل ځان چې ورشوسې دستي د خپل کور زندگی، زما د مور زندگی څنګه ده، زما د خور زندگی څنګه ده، زما د لور زندگی څنګه ده، زما د زنانې زندگی څنګه ده. د دې سره به د خپلو بچانو فکر، زما د بچانو زندگی په کوم شکل ده. د دې څه چې کله تیر سوې بیا نو د بل پر زندگی باندې نظر کول، او چې کله دې د خپل ځان اصلاح په کامله طریقه باندې وکړه بیا به الله تعالی ستا په دې خبرو کې داسې اثر اچوي. علامه ابن جوزي په باره کې راځي چې د هغې په یو وعظ کې به په زرونو انسانانو د هغې پر لاس باندې توبه کښله. هغې داسې نه و چې ډېر جذباتي و، هغې داسې نه و چې ډېر خوشواز و، هغې داسې نه و چې ډېر ښه مقرر و. صرف هغې به یو څو ساده خبرې خلکو ته د اصلاح وکړي، خلک به د پتنګانو غوندې ورباندې راځغاست. د هغې وجه دا و چې د هغې په خپله زندګي کې اصلاح، او چې کله په خپله زندگی کې اصلاحي بیا هغې خبره کې الله تعالی نور اچوي، هغې خبره کې الله تعالی برکت اچوي، هغې خبره الله تعالی د انسانانو زړونو ته شوه کوي، او د هغې خبرې اثر الله تعالی د انسانانو پر زړونو باندې پیدا کوي. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې انسانانو ته وایي علیکم انفسکم، پر تاسو باندې اولنی خپل ځانونه دي. د ټولو څه مخکې اصلاح د بله څه نه شروع کول چې زما کوشش دا دی چې ستا اصلاح وسي، زه ستا عیبونه رالټوم چې ته خراب سوی، او ستا کوشش دا دی چې زما اصلاح وسي، ته زما په عیبو کې لګیا چې ته خراب سوی. نو په دې شکل نه ستا اصلاح کېږي نه زما اصلاح کېږي، بلکې د اصلاح ترتیب دی چې اولنی به زه د خپل ځان اصلاح کوم، ته به د خپل ځان اصلاح کوي، هم به زما اصلاح کېږي هم به ستا اصلاح کېږي. زموږ د امت کې حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوي رحمت الله علیه پیر زموږ د عقیده ده چې هغې د دې امت د تیرې صدۍ مجدد و. پخوا به د امت کې مجتهدین راتلو، هغې به د نصوص څخه د قرآني آیاتو څخه د پیغمبر د احادیثو څخه د مسایلو استنباط کوی. لیکن ډېره زمانه اوس مجتهد په دې امت کې نسته، مجددي. مجدد په 100 کاله کې الله تعالی یو سړی پیدا کی، د هغې په لاس باندې الله تعالی د دین تجدید کوي. د دین چې کومې خبرې خلکو د دینه غورځولي دی برته په دین کې ګډوي او د خلکو ته هدایت ورکوي. د هغې غالبا 1400 کتاب تصنیف راغلی، د هغې په طریقت کې ډېر بې شماره خلیفګان راغلل. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوي رحمت الله علیه زه د ټوله امت غالبا د اتفاق در حده پورې نږدې خبره ده چې د دې تیرو 100 کالو مجدد په دې امت کې حضرت اشرف علی تانوي رحمت الله د هغې په یو وعظ کې په یو نصیحت کې یو مرید ورته راغلی، ورته حضرت چې کله ستا په مجلس او په وعظ کې ناست یم نو په زړه کې مې دا خبرې چې په دې ټوله مجلس کې در ما کمزور ترینه سړی، در ما ګناهګاره سړی، در ما د دینه څخه لرې انسان نسته. بس دا می فکرې او چې کله د مجلس څخه ولاړ سم بیا هغه کیفیت نه وي، نو زما په مجلس کې همیشه زما پر زړه دا غلبه وي چې په دې ټولو انسانانو کې د ټولو څخه کمزوري انسان زه یم، او زما دغه کیفیت د زړه څخه نه لرې کېږي، بس د خپله ځانه څخه ډېر بدګمانه یم. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوي رحمت الله علیه ته چې وایي هغې ورته زما د الله فضات قسمي چې په څومره مجلس کې څومره انسانان را سره ناست دي په دې وعظ کې، په دې ټولو کې ماته در خپل ځان بېدینه انسان در معلومېږي چې په دې ټولو کې در ټولو بېدینه اول زه یم. ځکه کېدی سي زما سره د دین یو حکم دی فاته سوی، زما سره د بېدینۍ یو طریقه ده زما په زندګي کې راغلی، او دا بل سړی به د دې سړي به د الله تعالی سره یو پټ تعلق یې، زما خو هېڅ وخت تعلق نسته. نو حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوي رحمت الله علیه هغه سړي ته قسم، هغه مرید ته قسم خوري چې زما دیم د الله په ذات قسمي چې په څومره مجلس کې زه ناست یم د دې ټولو کې د دین څخه لرې انسان اولنی خپل ځان رامعلوم. دا ولي دا وجه دا ده چې د هغې خلکو د ټولو څه مخکې نظر پر خپل عیب باندې دی، د هغې نظر پر خپله زندگی دی، د هغې نظر پر خپلو عباداتو دی، د هغې نظر د خپلې زندګۍ پر حالاتو باندې دی. او چې سړی د خپلې زندګۍ حالات په دماغ کې راګرځوي هغې بیا د بل د زندګۍ فکر نه اخلي.
او دا ښکاره خبره ده چې انسان د ټولو څه زیات په دې خپله زندګي در هر چا زیات خبرې د انسان سره ډېر معلومات د خپلې زندګۍ ځکه دا عربي مقوله د صاحب البیت ادرا بما فی د کور مالک د خپل کور په حالاتو در هر چا ډېر آګاهي چې زما په کور کې څه کیږي او زما په زندگی کې څه کیږي زما په زړه کې کم خواهشات دي زما په زړه کې کم جذبات دي او زما په زړه کې کم تمناوي او ارمانونه دي هغه ما ته معلومیږي زما بل ته څه معلومیږي په دې وجه هغې خلک د ټولو څه مخکې د خپله ځانه څه بدګمانه کېدل او د خپله ځانه څه بدګماني ښکاره کول او کوشش د ټولو څه مخکې دا کول چې د دې خپل زړه د دې خپلې زندګۍ اصلاح به زه څنګه وکړم حضرت عمر رضی الله عنه زموږ د امت کې ډېر لوی انسان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باغی متعلق ویل لو کان بعدی نبیا لکان عمر که چیرې زما څه وروسته په دې امت کې نبی راتلی هغه به عمر وي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خولې څخه حضرت عمر رضی الله عنه دا اورېدلي وو چې عمر فی الجنه عمر فی الجنت کې دی ځکه عمر د عشرو مبشرو سو د هغې لسو کسانو سو چې پر کومو کسانو په دنیا کې د جنت زیري کېدل حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو رازدار صحابي دی حضرت حذیفه ابن یمان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هغې ته د مدینې د ټولو منافقینو نمونه په لیست کې ورکړي او د مدینې د ټولو منافقینو معلومات به د حضرت حذیفه سره چې کله به په مدینه کې یو جنازه پیښه سوله نو صحابه به حضرت حذیفه پسې ډېر کتل چې حضرت حذیفه په دې جنازه کې شرکت کوي کې نه کوي که به حضرت حذیفه جنازې ته رالی نو خلک به ټول رازغاستو چې دا مخلص مؤمن دی او که به حضرت حذیفه جنازې ته نه رالی بیا به خلکو د هغې جنازې څه ځان کښی چې نه معلوم چې دا منافق دی ځکه حضرت حذیفه د دې په جنازه کې شرکت نه کوي نو حضرت حذیفه دا د پیغمبر علیه السلام رازدار صحابي و د ده لقب دی صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو اسرارو د ټولو پټو حالاتو امین حضرت حذیفه و حضرت عمر رضی الله عنه به ډېر ځله حضرت حذیفه ته راغلی حضرت عمر رضی الله عنه به د هغې سره کښته و پورته کېدی لکه یو څوک د یو چا سره حضرت حذیفه رضی الله عنه به حضرت عمر رضی الله عنه به حضرت حذیفه ته ډېرې زارۍ او ډېرې عاجزۍ کولې ولی حذیفه ستا دې په الله قسمې که به پیغمبر علیه السلام د منافقینو د لیست په لیست کې د عمر نوم در لیکلی خو ته یې ماته ښکاره کړه حالانکې هغې د پیغمبر علیه السلام څخه دا اورېدلي وو چې لو کان بعدي نبیا لکان عمر هغې د پیغمبر څخه دا اورېدلي وو چې عمر به په جنت کې هغې د پیغمبر څخه دا اورېدلي وو من قال لا اله الا الله دخل الجنه چې کوم څوک د لا اله الا الله کلمه وایي هغې الله تعالی جنت ته ورولي لیکن د هغې سره د خپلې زندګۍ عجیبه غم و عجیبه فکر چې یاره ټیک دی یو سړی چې د لا اله الا الله کلمه ووایي خو الله تعالی جنت ته رسوي لیکن اسې نه چې په زندگی کې د انسان اعمال بیکاره سي او د انسان سره د الله تعالی د دین سره دوری او لرېوالی راسي نو بیا خو د هغې سزا الله تعالی په جهنم کې انسان ته ورکوي نو د حضرت عمر رضی الله عنه سره به دا فکر همیشه ورسره و چې داسې نه زما په دې زندگی کې خرابي راغلي زما په دې اعمالو کې خرابي راغلي او زه د دې خپلې زندګۍ د خرابۍ څخه ناخبره یم او د هغې په خاطر پیغمبر علیه السلام زما نوم په منافقینو کې لیکلی نو ما درته ویل چې د کم چا سره د خپلې زندګۍ فکر ورسره وي بیا هغې د بل د فکر څخه همیشه ړنده زندگی تیروي او د انسان د زندګۍ اولنۍ ابتدا دا د خپله ځانه څخه شروع کېږي نن چې زموږ په معاشره کې اصلاح نه راځي او ما درته ویل مختلف تنظیمونه مختلف خلک مختلفې ډلې هغه په دې کې خپله زندګي ستړې کله چې د معاشرې اصلاح وسي لیکن د معاشرې په حالاتو کې د اصلاح هیڅ آثار هیڅ علامې نه ښکاره کېږي د هغې وجه دا ده چې زه په خپله د اصلاح څخه فارغ یم زما په خبره به ستا څه اصلاح وسي زه په خپله باندې درواغ نسم پرېښولی نو تا به څنګه د دروغو راوګرځو زه په خپله باندې چې کله د غیبت ځای راسي د غیبت څه نه یم راګرځېدلی تا به څنګه راوګرځوم زه په خپله چې کله د دوکې ځای راسي د مکر و د فریب و د چم ځای راسي ما پر هغې باندې صرفه نه ده کړې نو تا به څنګه راوګرځوم
ځکه بیا په دې شکل د معاشرې اصلاح قطعا نه کېږي. حضرت حنظله رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام صحابي دی. یو ورځ رازغلی رالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یا رسول الله نافق حنظله منافق سو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته څنګه منافق سو؟ ورته یې د الله رسوله چې کله ستا په مجلس کې ناست یم نو بیا مې آخرت و جنت او دوزخ و دې مخ ته داسې کېږي، لیکن چې کله ستا د مجلس څخه ولاړ سم کور دی بچان دي زنانه ده په خپل تجارت و دکانداري اخته سم هغه کیفیت مې بیانوي هغه حالات را صحیح رسي. او چې کله یو رقم یم کله بل رقم یم دا دورنګي ده او دا دورنګي ماته منافقت را معلومیږي نو ځکه زه منافق یم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ماته علاج راوکړه. حالانکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام الصحابه كلهم عدول، په صحابو کې منافق نو، صحابه ټول عادلان. لیکن بیا د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې ته تسلي ورکړي ورته یا حنظله ساعتا فساعتا. دا منافقت نه دی، دا د زندګۍ حالات دي. پر انسان راځي کله انسان په یو حالت کې، کله انسان په بل حالت کې، کله انسان پورته وي کله انسان کښته وي. حضرت یعقوب علیه السلام نه وایي گهی برتارو میں اعلی نشینم، کله مې نظر د الله عرش او لوړې حالاتو ته ورسیږي، گهی برفای پشت خود چیزی نبینم، کله د پښو در تلو لاندې یو شی نه وینم. نو داغه حالات دي، کله سړی یو حالت دی کله بل حالت دی. پیغمبر علیه السلام هغې ته تسلي ورکړي ورته یا حنظله دا منافقت نه دی او دا منافقت نه بلل کېږي او د دې بیره او خوف د ځانه سره مه پیدا کوه. حالانکه حضرت حنظله ولي هغې دا نور ته وایي د الله رسوله په معاشره کې پلانکی منافق سو، هغې دا نور ته وایي چې پلانکی منافق سو، د الله رسوله پلانکی منافق سو، هغه ورته د الله رسوله زه منافق سوم. نو مقصود دا دی چې د انسان کچیرې د معاشرې د اصلاح فکرې نو بیا د هغې ابتدا اولنی د خپله ځان نه شروع کېږي. د انسان سره به په ټوله معاشره کې اول د خپل ځان فکر ورسره وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی نبوي زندگی 23 کاله ورکړه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتګ سره د عربو عجیب حالت چې هغه په کومه بېدیني او په کوم ظلم کې او په کوم وحشت کې مستغرقه معاشره وله چې د هغې مثل د مځکې پر دې کوره باندې بیانو چې هغې خپلې لوڼې ژوندۍ در خاورو لاندې کولې او هغې د مرغۍ پر یو بچي باندې په 40 کاله او 50 کاله بدۍ او مړي سره کول. هغې داسې معاشره وه چې پر هغې باندې حکومت کولو ته څوک تیار نه و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د مځکې پر مخ در دې کمزورې معاشره نه وه، پیغمبر علیه السلام په ټوله مځکه کې الله تعالی دغه معاشرې ته راوسته او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی یک تنې تنها سړی دی چې د دې معاشرې فکر به دستي بدلی، دې معاشره کې به انقلاب راولي او دې معاشره کې به بدلون راولي. پیغمبر علیه السلام په 23 کاله کې هغې معاشره د هغې حالت څخه داسې حالت ته راوستله چې په الله قسم در قیامته پورې الله تعالی هغه معاشره د هدایت یو نمونه جوړه کړه چې نن یې په هدایت کې خلکو ته مثالونه پیش کېږي چې صحابه داسې خلک و، صحابه داسې خلک و، صحابه داسې خلک. داسې پیغمبر علیه السلام انقلاب څنګه راوستی؟ د ټولو څه مخکې پیغمبر علیه السلام خپله زندګي وه. بیا الله تعالی ورته وانذر عشیرتک الاقربین 3 کاله پیغمبر علیه السلام په خپل کور کې دننه تعلیم وچلاوی چې کله د کور دننه زندګي برابره سوله د هغې څه وروسته بیا پیغمبر علیه السلام پر معاشره باندې لګیا سو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مدینه منوره کې صحابه دي 14 کاله په مکه مکرمه کې دي. په 14 کاله کې الله تعالی هغه انسانانو ته دومره اجازت لا نور کی د هغې د صبر او د هر شي امتحان اخلي چې کله یو څوک یې در غاړه ونسي او پر دې مخ باندې لاړې ورته کي او ستړی کي او وهي هر څه ورسره کوي دته دا اجازه لا نشته چې د ځانه پرې وه. حضرت بلال حبشي رضی الله عنه هغې پر ګرمو ریګو باندې پرې باسي، پر سینه باندې ګرم کاڼې ورږدي، د هغې باوجود دته دا اجازه لا نشته چې صرف دا سړی د ځانه پرې وه. هغې ته صرف دا حکم دی فاصبر وما صبرک الا بالله، بس پر دې حالاتو باندې صبر کوه. 14 کاله صحابه کرام الله تعالی د هغې سختیو په بټیو کې وسوځل، ویټ ټکول. دا زه ګوره یو سړی چې د اوسپنې څخه یو ښه شی جوړوي نو هغې بار په بټیو کې پخوي
یاره په یو ور باندې سرک کې بیا په ګرزانو په چټکانو وي، بیا په بل ور کې سرک کې، بیا په بل ور کې سرک چې کله در دې ټولو بټوي ووځي 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 نو آخر د هغې څه هغه رقم اوسپنه جوړه سي چې د هغې مثال بیا نه پیدا کېږي، د هغې څه بهترین توره، د هغې څه بهترین اسباب بیا جوړېدی سي. نو 14 کاله پیغمبر علیه صلات وسلام سره چې کوم صحابه وو الله تعالی وټکول وی ټکول وی ټکول. یو سړی چې تا در غاړه نه سي تا به ضرور غصه درځي، لیکن الله تعالی ورته وایي دا غصه به نه کوي، بس صبر. یو سړی چې تا د مځکې وایي تا په اور کې اچي، تا په ریګونو باندې پرېباسي، ته دا سړي ځان د ځانه خو پرې وهلی سي، الله تعالی ورته پرې وهې به نه، بس ته به صبر کوي. چې کله 14 کاله هغه صحابه کرام د دې بټۍ راووتو پاخه سو، بیا مدینه منوره کې چې الله تعالی دوی ته کم حکومت ورکړي، کمه زندګي ورکړله، په الله قسم چې د ټولې دنیا دپاره هغه نمونه وه. بیا به د اسمانه څه د دوی د زندګۍ مثالونه الله تعالی په قرآن کې د عرش سره استي. مدینه منوره کې یو صحابي دی، پیغمبر علیه صلات وسلام انصاري صحابي دی، یو مهاجر صحابي رالی، پیغمبر علیه صلات وسلام دی انصاري ته ورکوي، ورته یې سړی دا به کور ته در سره بوځې، نن ستا په کور کې میلمه دی. چې کله کور ته رالی هغه صحابي د مخه سو کور زنانې ته په کور کې څه سته میلمه خو مې راوستی، هغه ورته لا شی په کور کې سته، هغې ته ټوله ورځ بچانو م انتظار کوي، زه م ورته انتظار یم، ته م ورته انتظار یم. دی څه ورته وایي؟ ورته یې زنانې نوي مې اسیب یا دا بچان په یو چل باندې بیده که، او ډوډۍ چې موږ ته کښېږدې وطفه السراج دا څراغ مړ که، وقرب الطعام الی ضیف دا ډوډۍ په میلمه باندې وخوره. بس ورته بچان دغسې وږي بیده که، په خپل هم صبر وکم، زه به هم صبر وکم چې زه کله د میلمه سر پر ډوډۍ باندې کښېنستم، میلمه طرف ته ډوډۍ ور وڅکوه، څراغ بند که، زه به یې نه ورسره خورم، ځکه که څراغ لګېږي او زه یې نه خورم دی یې خوري بیا دته خوند نه ورکوي. نو بیا هغه صحابي په خپل هم وږی بیده سو، هغه زنان هم وږی بیده سو، هغه بچان هم په لوږه باندې شپه تېره کړه، چې په کور کې څه وو هغه یې په میلمه باندې وخوړه. سهار چې کله راغلی مسجد نبوي ته، پیغمبر علیه صلات وسلام ته مخامخ په صف کې ناست دی، پیغمبر علیه صلات وسلام سلام په وګرځوي، ورته یې سړی داسې شپه دې تېره کړه، په الله دې مې قسم وي چې برای د الله د عرش څخه جبرائیل ستا صفتونه در ما را رسول، چې پیغمبر الله تعالی داسې صحابه در کړي دي، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که څم په خپله هر څومره تنګ دی، هر څومره وږی دی، بچان یې وږي دي، زنانه یې وږه ده، هغه ټوله تېروي او د خپل ځان و دې میلمه ته ترجیح ورکړي چې بس زما د کور نه پخه میلمه وخوري. ما درته ویل چې صحابه کرامو الله تعالی هغه حالاتو باندې راوستل، او د هغې حالاتو څه وروسته صحابه کرامو الله تعالی هغه انسانان جوړ کړو. ځکه صحابه کرامو اوله زندگی د ځان زندگی وه، 14 کاله الله تعالی د دوی د نفس اصلاح وکړه، 14 کاله وروسته بیا د معاشرې اصلاح ته دوی متوجه سو. نو مقصود می دا دی چې دنیا کې چې انسان د معاشرې د اصلاح فکر لري، د هغې اولنی قدم دا دی چې د خپله ځانه به شروع کوي. که چیرې انسان د ځانه څه شروع کړي، په ځان کې اول د اصلاح ترتیب راولي، بیا د خبره پر معاشره باندې اثر لري. او که زه په خپله په اصلاح باندې نه یم، زه په خپله د دنیا په ګناهونو باندې لړلی یم او ستا د اصلاح کوشش کوم، بیا په دې نه زما اصلاح کېږي، نه زما په خبره ستا اصلاح کېږي، نه زما خبره ستا زړه ته شوه کېږي، نه زما په خبره ستا په زندګي کې بدلون او انقلاب بیا راځي. نو د ټولو څه مخکینی عمل د انسان دپاره دا ضروري دی چې انسان د خپلې زندګۍ روزانه فکر کوي. د انسان مخ ته 5 قسمه اعمال راځي، د ټولو څه مخکې د خپلو عقایدو فکر کول، او د دې سره سره دستي د خپلو عباداتو فکر کول چې زما لمونځ سره کم دی، دستي د خپل معاشرت د خپلو معاملاتو فکر کول چې زما سودا او دکانداري سره کم دی. د بل دکانداري ته به نه ګورې، اول به د ځان هغې ته ګورې. د بل په لمانځه کې به دې سوچ نه بند، اول به دې د ځان په لمانځه کې سوچ بندي. د بل په کورو د بل په زندگی کې به دې سوچ نه بند، د ټولو زمه کې به دې اول په خپل کورو زندگی کې سوچ بندي. او چې کله دې د ځان فکر وکې او د ځان اصلاح دې وکړه، بیا خو به ستا په خبره کې الله تعالی اثر راولي، بیا خو به ستا په خبره کې الله تعالی ضرور برکت راولي. ګورې معاشره زما او ستا څه جوړه ده،
ما مخکې درته که ته زما د اصلاح فکر کوې زه ستا د اصلاح فکر کوم نه ستا اصلاح کېږي نه زما اصلاح کېږي. د معاشرې مثال د شم دی د څراغ دی د بل څراغ څه بل څراغ بلیږي او که زما خپل څراغ مړ دی زر واره ستا پر شم باندې وټکوم ستا شم نه پسې بلیږي. که چیرې زما خپل څراغ بلی او زما خپل شمه بلی نو بیا د دې شمې او څراغ څه ستا شمه بلیږي ستا د بلې شمې څه بله شمه بلیږي بیا به دا ټولې شمې روڼ راغلي. او که زما خپله شمه مړه ده چې زر واره ستا د څراغ د بلېدو کوشش وکړم ستا په څراغ نه به بلیږي. نو معاشره زما او ستا سره جوړه ده که زه ستا د اصلاح فکر کوم ته زما د اصلاح فکر کوې او زه ستا سره شروع کول غواړم ته زما سره شروع کول غواړې نه ستا سره شروع کېږي نه زما سره شروع کېږي. بلکې پکار دا دی چې اول یې سړی د ځانه شروع کړي چې کله د ځانه څه اصلاح روانه سوله او تا په خپله زندګي کې اصلاح راوستله بیا ستا د اصلاح اثر پر نوره معاشره باندې خامخا راځي. اوس دغه فکر په ځان کې پیدا کول څنګه کېږي چې زه د خپلې زندګۍ فکر واخم د خپل کور فکر واخم د ټولو څه مخکې د خپلو بچانو فکر واخم. دغه فکر په انسان کې څنګه پیدا کېږي؟ د دې فکر دپاره واحده لار دا ده چې د علماو مجلسو له راتلل چې کم مجلس کې د آخرت تذکره یې ذکر یې هغې مجلس بار بار اورېدل بیا اورېدل بیا اورېدل بیا اورېدل. تاسو ګورئ الله تعالی تکرار ته څومره اهمیت ورکوي. که چیرې د لمانځه صرف د فرضیت مسله سي نو بیا خو الله تعالی په یو اقیم الصلات باندې لمونځ فرض کوي. نو بیا قرآن کریم حالانکه قرآن کریم کې اقیم الصلات دا 2 شپېته ځای راغلی دی الله تعالی بیا ورته مکرر کی بیا ورته مکرر کی بیا ورته مکرر کی بیا ورته مکرر کی. لیکن مصیبت دا ده چې نن زموږ په دې خبرو کې فکر نه دی. نن که زه د معاشرې د اصلاح خبره روانوم نو عام طور زما په خبرو کې اکثریت هغه د معاشرې د اصلاح فکر نه وي. زما په خبرو کې اکثریت یا پر خلکو باندې لګاوي یا زما په خبرو کې اکثریت پر خلکو باندې تفسیری وي یا زما په خبرو کې اکثریت نظریاتي مسایلو باندې خبري چې د هغې خبرو د معاشرې او د انسان د اصلاح سره هیڅ تعلق نشته. د هغې وجه او تاوان دی چې نن خلک د ډېر ښکاره د دین د خبرو سره ناوله دی او د ډېرو غټو خبرو سره ناوله دی. پخوا په معاشره کې چې کم مشران خلک په دین باندې کشران په دین باندې پوهېدل نن د مشرانو سره د هغې فکر نشته. نن که زه په خپله د معاشرې د اصلاح جنډه ودروم او پر ځان باندې خلک راټول کم او زما په خپله زندګي کې د معاشرې اصلاح نه وي بیا زما په دې کوشش باندې هیڅوک اصلاح ته نه راځي. ځکه قرآن کریم آیات فیصله دا ده د الله د طرفه بهترین هدایت دا دی علیکم انفسکم پر تاسو خپل ځان دی اول لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم کم خلق چې گمراهان دي که ته پر هدایت برابر سي د هغې ګمراهي تا ته نقصان نه رسوي. الی الله مرجعکم جمیعا الله تعالی له موږ ټولو ورځو الله تعالی د هر سړي څه د خپل عمل پوښتنه کوي فینبئکم بما کنتم تعملون الله به الله ته دا فیصله درکړي چې تا په دنیا کې څنګه زندگی تیره کړې وه ستا د زندګۍ نتیجه نن دغه ده. الله تعالی دې زموږ او ستاسو په دماغو کې د دې خبرو حقیقت راولي. الله تعالی دې زموږ په زندگی کې د اصلاح فکر پیدا کړي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.